یورز حضرت عمر راوتی و بهر چیزن ته حال معلوم کړی د بډایو او خورانو دا وخت د مسکینانو یورز حضرت عمر راوتی و بهر چیزن ته حال معلوم کړی د بډایو او خورانو دا وخت د مسکینانو عمر ابن خطاب روانو پشتاب کګوري لایو کور د دراوز شرغو غدا فریاد او جړدا نزد شو درګاتا بیا غلای شو فناتا اوس اوري خبري اصل گئی د مشمانو دا وخت د مسکینانو یورز حضرت عمر راوتی و بهر چیزن ته حال معلوم کړی د بډایو او خورانو دا وخت د مسکینانو پچغو ژاړي ډوډۍ لمر کوي غواړي هغه خورا مسکینایت هم نه بلتوانا ژړېږي ماشومان اصلاحات یو سلو څلور اشاره یو وچ هډونه تر شوي پرې قرنونه ودیکتې اچولې دات کتغ د یتیمانو دا وخت د مسکینانو یورز حضرت عمر راوتی و بهر چیزن ته حال معلوم کړی د بډایو او خورانو دا وخت د مسکینانو چې کله دوی ژړا کړي مورکۍ تسلا کړي وای مژاړه لالیه اوس دستداده پخېږي له ځان سره ژړېږي هغوی ته داسې وایي بچو کوئ دعاوي بچه حضرت عمر د خبر نه دی له خورانو دا وخت د مسکینانو حضرت عمر چې پوشو پسندو او سلګو شو الموري راته وایه ژړوي ولې بچیانا کړه حال راته بیانا هغه خور سر تورا ویلې زما وروره بېڅوکه بېنوایم لاله هنده مې ګزرندی ژوند زما ستړی ستوماندی دا څو مې یتیمان دي په نسوګي خواران دي په دې کې نور څه نشته بېڅو وچو هډوکانو دا وخت د مسکینانو حضرت عمر ویل مورا لږ صبر وکړه نوره روان شو خزانې ته ډېر وړی ورپشا کړه هغوی ته یې عطا کړه مورکۍ سوله خوشحاله ویل پاکه ذوالجلاله پر ځای چې د حضرت عمر باچا دغه انسان وای هوسا به مظلومان وای حضرت عمر ویله مورکۍ زیم پخپله پشپکې بل څوک نه اخلي خبر د سبحانیانو دا وخت د مسکینانو یورز حضرت عمر راوتی و بهر چې ځان ته حال معلوم کړی د بډایو او خورانو دا وخت د مسکینانو یورز حضرت عمر راوتی و بهر چې ځان ته حال معلوم کړی د بډایو او خورانو دا وخت د مسکینانو ورځ حضرت عمر راوتی و